دې په بل کال کې پیدا کولی شو، د بني اسرائیلو نه علاوه بل ځای کې پیدا کولی شو. دې فرعون ته به دا خوب اډو نه خو دا کار الله کړو، لیکن دې کې الله د ظلم ښکاره کوي چودرېږه چې خلکو ته هم پته ولګي چې فرعون ډېر ظالم و، او بني اسرائیلو ته هم پته ولګي چې موږ سره ډېر ظلم شوی دی، او د موسی علیه السلام د برکت نه مونږه الله د ظلم نه خلاص کړي او مونږ یې تیزاد کړي یو. دا الله هر کار کې حکمت دی. دې چې کله پیدا کېده قرآن شریف کې الله فرمایي موږ د مور ته الهام وکړو، د مور ته اطلاع ورکړه، و اوحینا الی ام موسی، هغه ته اطلاع ورکړه چې کله دا ماشوم د پیدا شي چې هیڅ فکر ونه کړي، دی به یو صندوق کې بند کړي، صندوق به دریاب ته وغورځوي. انا رادوه الیک وجاعلوه من المرسلین، اس فکر به نه کړم ستا د غېږې له به واپس تله راولم، او دی به څوک وجني نه، زما په کتاب کې دا فیصله ده چې دنه به پیغمبر جوړېږي. دا مونږ فیصله کړې، نو چې دنه د پیغمبر جوړول غواړم، او هغې ته خو پته وه، هغه خو په څلورم پنځم پوشت کې د ډېر لوی پیغمبر نوسیم وه، او د موسی علیه السلام پلار عمران د یعقوب علیه السلام په څلورم پوشت کې نوسیم دی، پته ده ورته چې الله خدا کار کوي کولی شي. یو بعض مفسرینو یو خبر لیکلی ده چې کله دی پیدا شو د فرعون کاردارانو له چا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو، هغې چې څنګه راننوتل او د مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې دا خو دا ظالمان رالل، نو دی وی دغه وخت تنور بل کړی و، تنور یې بل کړی و، ډوډۍ پخولې، د دې دماغو کارونه که الله ته مازغه واغېشتل، لیونی یې کړه او دا ماشوم یې راواغېش هغه تنور کې وغورځو. یعنې په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځوي. الله کول داسې چې ودرېږه د دې نه دا عقل اخلم، دا پویت اخلمه، دې ته خیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکی بندی ذات بچکولو والا زیمه، ماشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې څنګه راننوتله، ماشوم یې وکت کور په ګوټ په ګوټ یې تلاشي واغېشتله، ماشوم خو نشته، هغې واپس لاړل. چې واپس لاړل د دې هوش راغی چې و ماشوم مې څه که، بچی مې څه که، چې وی کتل ماشوم په اور کې موسی علیه السلام پروت دی او خاندي روچتې که. قدرت خو یې ولید د پروردګار، الله ورته همدا القا وکړه چې ته دا صندوق جوړ کړه، دا ماشوم پکې واچوه. صندوق یې جوړ کړو، حضرت موسی علیه السلام یې پکې واچو، او صندوق سوړې بند یې کړلی و چې کوم لوی دریاب د دریای نیل هغې کې وغورځو، او د موسی علیه السلام خور و هغې ته یې ویل چې ته په دې غاړه ورسره ځه، معلومات کوه چې دا صندوق کوم خوا ځي. الله وی دې بچ کوم او تاله را رسوم، نو ګور چې څه کېږي. حضرت موسی علیه السلام الله پیدا کړی ډېر ښکلی و، پیغمبر اسم خشتی، په پیغمبر کې نه الله باطني عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب. یو پیغمبر په مخ د ځمکه ګوډ شل ړون کوڼ بې ژبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی، چې څوک پیغور ورنکړي چې مړه تا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبر لیقي، او باطن کې پیغمبر پاک او صفائی ډېر خشته او رڼا تتلا، چې صندوق کې وغورځو او صندوق کې دریاب کې وغورځو. الله د دریاب د چپو په حکم، الله خو هر شی د الله د حکم تابع دی، هغه دریاب کې هغه صندوق رو روزي زی د دریاب نه د فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی. پخوا د بادشاهانو که ستاسو خیال دي د خپل محلونه د دریاب په دې غاړو جوړ کړي، د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته، چې هغې کې پې هغوی سیل کوي او لامبي پکې یو تفریح کوي، او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي. الله داسې کول چې چپو هغه صندوق حقه نیر ته ور مخامخ کړ، خورې په یره کې ده چې خدایه دا خو په بل طرف ورغی، او چې بیا هغه نیر ته ورغی نو ټیم داسې و چې د فرعون ښځه د بیبي آسیا، دا ډېره نیکه بیبي ده، سره د نورو وینځو راوتې ده، د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغوله کوي، خپل ازادي کوي او خپل گپ شپ لګوي. دا صندوق ور روان دی، الله داسې وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته وه، د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته، د هغې مخکې ونښته. یو جنۍ وایي
هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې د صندوق دلته ونښت صندوق کې څه دي؟ وی ته اوچت که دې کې څه دي؟ صندوق څه کوي؟ چې هغه ورله هغه صندوق له ګوتې یوړې. ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانی کې، او سا اونې ته وایي. د اونې او د اوبو په منځ کې دی روچت شو، ځکه یې ورته موسی نوم کېښودی. یو قول دی چې صندوق یې روچت که. وایي جید صاحب دا خو دروند دی. وایي ته روچت که. چې څنګه یې روچت که او د صندوق نه سر کولاو که، اوس حضرت موسی علیه السلام ماشوم پکې پروت دی، او داسې خشته ښکلی ماشوم چې فوراً د فرعون د ښځې الله تعالی ورسره غیر اختیاري مینه پیدا کړه. قرآن شریف کې الله وایي چې موږ ورسره د هغې مینه پیدا کړه. دا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي که نه. القلوب بین یدی الرحمن، زړونه د الله په لاس کې دي. بین اصبعی الرحمن، بین یدی الرحمن، د الله د ګوتو د الله د لاسونو په منځ کې چې کوم خو یې اړی یقلبه کیف یشاء، چې الله څنګه غواړي خو یې اړی راړی. بس زړی پې عاشق شو چې دا ماشوم خشته ښکلی، او په دې پویم شوه چې دا ماشوم هم چا زمونږ د لالولو نه دریاب ته غورځولی دی، ګوره زمونږ ګوتو له راغی. روچت یې کوي صبر وکړه دا ماشوم ماله راکړې. غېږ کې یې واغېسته. موسی علیه السلام خو پیغمبر دی، خشته دی، ښکلی دی، د پیغمبرۍ اثار دي پکې، او مزېدار هم دی. د هغې زړه ورسره الله پیدا کړه، مینه یې ورسره پیدا کړه. فوراً ودرېږه، صبر وکړه، زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم. په منډه دا ماشوم هغه له یوړه. یو ماشوم مې ومونده، ډېر خشته دی، او د دې بیبي آسیې نارینه اولاد نو، او د فرعون ډېره زیاته مینه وه دې سره، انتهایی محبت. زما اوس تا نارینه اولاد نشته، که دې خوښې نو دې به مونږ په زوی والې ونیسو. نه ښځې ګورې هسې نه د هغه هلک نه وی نه دا به زمونږ خوا کې لوی شي، مونږ به یې لوی کړو. چې زمونږ په غېږ کې لوی شي، مونږ مینه ورکړو، چې مونږ څه کوو دی به هغه کوي. زمونږ زوی به شي، ستا زوی به شي. نو چې ستا زوی شو نو دی به ستا نافرماني خو نه کوي، ستا غېږ کې به لویږي، زما غېږ کې به لویوي، دی به زمونږ تابعداري. مونږ چې ورته کم عقل ښایو هغسې به زده کوي. د فرعون زړه کې مینه پیدا شو. ښه د ښځې چې ستا خوښه ده نو به دا به زمونږ زوی شي، او خشته دی غورځولو ته اوس زړه کېږي نه. دې خوا ته د موسی علیه السلام خور تماشه کوي، دا م ورتاو شوه چې ورېږه زما رور خو دوی د دشمن لاس ته لاړ. یا خدایا مونږ خو دوی نه پټاو، دریاب ته م غورځو، دا خو دوی ګوتو له لاړ چې دوی به پسې نه خرې کوي، څه لوبې به کوي. چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو دې مینه پیدا شوه، هله وی څوک راولی چې دې ماشوم له پی ورکړي. د خوشحالۍ نه یو م راځي بل م راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي، ځکه پیو والا ته خو به هم ډېر لوی انعام میلاویږي. حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي، پی نه اخلي، هغې کوشش کوي پی نه اخلي. د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنۍ درته نه ښیم، هل ادلکم علی اهل بیت، یو کورنۍ درته نه ښیم چې هغې به د ده یکفلونه تربیت وکړي، او د هغې ښځو داسې پی دي د هغه کورنۍ چې هر ماشوم هغه پی قبلوي. نو دا به په دې علاقو کې بعضې دیانې ښځې وي، لکه اوس هم چې د چا ماشوم کېږي بعضې ښځې وي هغې خدمت کوي. نو بعضې به د پی ورکولو والا ښځې وي. د فرعون کور والا هم دا سوچو که بیبي آسیې چې دا به څوک ښځه به وي، ښه داسې وکړه ته راوله مونږ وګورو. خور یې په منډه لاړو، مور ته وایي چې هغه دقسې واقع شو، هغه ماشوم خو د فرعون کور ته لاړ، هغې خو په زوی والی ونیوه. ته راشه ماشوم له د چا پی نه اخلي، د هغې خو بیا هم بچی و، هغې زړه کې هم صدمه وه، د خپل بچی به م ووینمه. ځکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا رادوه الیک، ستا غېږې لی راولم، لکه چې ما لی جوړ راولي. چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت که، خو چې لاول ورننوته نو الله ورته زړه کې الهام کوي چې هسې نه دي پې ګمان ونه کړي چې د دې زوی دی. نو دا هم چې ورننوته نه دا خو ډېر لرې ځای دی، دلته خو زه خدمت له نه راځم، او دا خو د بادشاه محل دربار دی، څوک به وایي تلاشي دې کوم، او څوک به وایي مه راځه، او څوک به وایي داسې کو، او که دې ماشوم کې مانه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایئ چې تا ناجوړه کو، مړ دې کو، تکلیف دې ورکړه. نه زه نشم کولی، لږ خبره پې ځان پې درنوي چې دې ونه پوه نه شي چې ګنې دی بچی دی. نه ته راشه ته ماشوم خو له اول سینې ته واچوه، پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري. چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه، خو خپله مور ده، فوراً یې پی راښکل شروع کړل او پوره موړ شو. د موسی علیه السلام هغې خوشحاله شو،
او ډیر زیات بی بی آسیه خوشاله شو، فرعون خوشاله شو،